السلام علیکم ټولو مرګرو ته زما د طرفه سلامونه. بیا زه د بیټک د ټي وي ډیر زیات شکرګزار یم چې موږ له وخت راغلی په دې سخت وخت کې او موږ سره دا پروګرام کوي. نو زه د ډیر زیات مشکور یم. زه موجوده د زیدې سیټي د وارډ 1 نه د کسان کونسلرۍ لپاره نامزد شوی یم. نو مونږه د خپل پټای د سایډه ولاړو دی وارډ 1 کې د کسان کونسلرۍ ته په ټیکټ باندې او زمونږه د خپل کلی د پاره ډېر نیک خواهشات دي او مونږ غواړو چې زمونږه د لاسونه الله پاک داسې ښه کارونه واخلي چې مونږ د خلکو ته وښایو چې خلک کارونه څنګه کوي. خبره وایي چې ازمایل بن ازمای او ټولو ته پته را چې کوم خلک مخکې ناراغلي دي په دې سیټونو باندې چا څه کړي دي ټولو ته معلوم دي او ان شاء الله عزیز دی خلکو ته به موږ د کار چل خایو چې خلک کار څنګه کوي. ان شاء الله عزیز تر دې ساعته پورې چې موږ څومره کمپین چلولې دی خلک لګیا دي هلې ځلې چالو دي هر سړی خپل کوشش کوي لګیا دی او چې تر کومه پورې ان شاء الله عزیز موږ په خپل واټ کې ګرځېدلی یو نو ان شاء الله عزیز د هر سړی نه موږ سره د هر یو کور نه د هر یو ووټ د هر یو فرد موږ سره په واده باندې دا کمیټمنټ کړی دی چې ان شاء الله عزیز ووټ پستا شي. نو زمونږه 99% زمونږ دا پوره یقین دی په خپل واړ او په خپل د کلي او زمونږ په دې عوامو باندې چې دوی به موږ سره پوره ملاتړ کوي زمونږ سپورټ به کوي او ان شاء الله عزیز د 19 تاریخ په ورځ په ان شاء الله دا خلکو ته معلومه شي چې دا بری به د چای ان شاء الله دا بری به زمونږ په حق کې دا به د مسلم لیگ او زمونږ د ټولو کارکونانو زمونږ د امیدوارانو زمونږ د ساغر علي رور چې کوم ما سره په پینل کې جنرال ته ولاړ دی دا زمونږ د امیر حیدر رور چې کوم زمونږ مشر دی ور سره زمونږ د رب نواز رور چې کوم زمونږ غټ سیټ ته ولاړ دی تاسیس چیرمن. ان شاء الله دا بری به د ټولو زمونږ د الله حکم سره ان شاء الله عزیز ان شاء الله زمون ډیر بهترین یو پلان کړی دی د دې خپل واټ د پاره او ان شاء الله عزیز دا ان قریب الله پاک زمون لاس لا دا واک اختیار راوستي دو نو دا به ان شاء الله عزیز مونږ دی خلکو ته وښایو چې دا کار خلک څنګه کې کارونه څنګه مونږ به ان شاء الله یو بهترین په طریقه باندې خپل واټ لا کارونه کو داسې کارونه به کو چې ان شاء الله عزیز زمون واټ با د دې ټولو په نسبت په فرق وي او دې ته به ان شاء الله عزیز دا خلک پسخېږي. زمونږ را روان مقصد دا نه دی زمونږ مقصد دا دی چې مونږ د خپل واټ کې داسې ترقیاتي کارونه وکړو چې زمونږ دا نور واټونه وګوري چې او کارونه خلک څنګه کوي چې بیا آینده را روان وخت لپاره خلک په بل چا دوکه نه شي او ان شاء الله عزیز را روان وخت کې دا خلک زمونږ سپورټ وکړي او زمونږ دا کارونه وویني چې زمونږ نه داسې متاثر شي چې بیا د را روان وخت لپاره مونږ د نورو دغه لپاره منتخب کړي او ان شاء الله زمونږ نیکې هیلې دي د خپل کلي لپاره او زمونږ را روان وخت کې چې کوم نه نو دا ارادي دي چې مونږ به خپل کلی لا یو نوم ورکو خپل د نورو د واډونو په حساب د نورو د کلو په حساب باندې به ان شاء الله عزیز د دې یو معیار او یو خپل یو حیثیت او یو خپل با یو مثالی ان شاء الله کوم الیکشن باره کې کوم تاثرات دي نه خو ډیر زیات خدي او د اخلاص نه ولاړ یو زمونږ هیڅ قسم لا چا سره ذاتیات نشته دی بل دا مونږ چې دا په پروګرام نه طریقې وشي څنګه چې مونږ لګیاو دغه شانته ټول د جنگ جګړو نه دی خیال وساتي او دا طریقه نه ده بل دا چې زما انتخابي نشان چې کوم ازمره دی نو زه خواهش لرم او امید لرم او پورا یقین لرم چې ان شاء الله عزیز دا خلک په زموږ تعاون کوي او په دې شعر باندې به مور لګي.